الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ ته یو چا داسې خبره وکړه چې که د کوم چا په جوب کې نسوار و او یا هم سګریټ و نو لمونځ ورسره صحیح نه دی. موږ یې په شک کې اچولي یو آیا دا خبره صحیح ده او که نه. محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې نسوار خو چې کم تنباکو دی یا مثال سګریټ چې چاته معلومه وي چې کم نجس شی ورسره ګډ نه دی نو بلکل منځ ورسره صحیح دی، په دې کې هیڅ پروا او هیڅ مانع نشته. او که چاته دا یقیني معلومه وه چې د سګریټو د جوړولو په وخت کې یا د نسوارو د جوړولو په وخت کې کم نجس شی ورسره میلاو سوی دی، ګډ سوی دی، نو بیا په دغه صورت کې لمونځ ورسره صحیح نه دی. او که چیرې داسې و چې پر شک خبره بنا وه چې شک دا و چې یو شی به په ګډ سوی وي، هغه که نسوار دی که سګریټ دی، نو بیا بهتره او احسنه دا ده چې لمونځ ورسره ونه کول سي او د لمانځه پر وخت باندې د جیبه وکښل سي. رد المحتار جلد اول صفحات 415 او فتاوای کاملیه صفحات 209، کتاب الحظر والاباحه او فتاوای دار العلوم جلد 4 صفحه 108 او فتاوای حقانیه جلد 3 صفحه 206. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.